الله قرآن شریف کې فرمایي فویل للمصلین الذین هم یراؤون، هغه خلق چې منځ کوي خو ریا کوي. دا منځ د ښودنې دپاره کوي، خلقو ته ځان ښیي چې زه منځګزار یم او زه منځ کوم. خلقو ته ځان ښیي چې زه تهجد ګزار یم او زه تهجد کوم. خلقو ته ځان ښیي چې زه خو ډېر لوی ذاکر یم او دا دې ګوره تسبو ته مې ګوره زه پې ذکرونه کوم. فویل للمصلین، هغه خلق چې هغه منځګزار دی، منځ کوي او ریاکاري کوي، هغه له ویل دی. نو د ویل یوه معنا دا ده چې په دوزخ کې یو کنده ده، او حافظ ابن حجر لیکلی دی فتح الباری کې، په شرح د بخاری کې، مولا لقاری لیکلی په مرقات کې، په شرح د مشکات کې، او د حدیث په رڼا کې چې یو خطرناکه کنده ده په دوزخ کې چې روزانه دوزخ د هغې نه زر کرته پناه نیسي غواړي، دغه ځای له به ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انما اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، زه په خپل امت چې ډېر یریږم د رکوټې شرک نه یریږم. صحابو تپوس وکړه قالو وما الشرک الاصغر یا رسول الله، رکوټې شرک څه شی دی؟ وی الریاء والسمعة، د ښودنې دپاره یو کار کول او یا د شهرت دپاره چې زه خلقو ته دا شی واورم او مشهور شم په نیکۍ، او دا خپل عمل دی خلقو ته وښیم او خلق ووایي چې دا خو ډېر نیک سړی دی. زما وروڼو هر کار چې کوئ خالص د الله دپاره کوئ، بس الله به مدد هم کوي، هم به په دنیا کې مدد کوي، هم به په آخرت کې مدد کوي. حضرت علی رضی الله عنه خو ډېر لوی بهادر انسان او ډېر د رسول الله مبارک په زمانه کې حضور پاک ورته بهادر ویلی دی. اسد الله، د خدای په زمرو کې یو زمری، یو دل یو کافر سره په جګړه شو، کافر یې راغورځاو او توره ورسره وه، په هغه کافر باندې توره کېښوده، الاله وې، ځکه هغه کافر د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې وه. او د شریعت قانون دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک ګستاخي وکړي، دا هغه زندیق دی چې واجب القتل. توره یې راویسته، الاله وې، هغه کافر د لاندې نه پې لاړې وتوکلې، بس دې ته نیخ پاسې چا ورته وی پوره سړی دی پرېښو، اوس خو په کار دا دي دوه خبرې شوې، هم د پیغمبر دشمن دی، هم ستا دشمن دی چې لاړې در باندې راوتوکلې، نو پرېږدې ښه. او هغه سړي وی ما لاړې دې دپاره وتوکلې چې وجدې خو مې اسم پرې چې غوسه یې تېزه شي چې زر مې مړ کړي وخت را باندې وانه لي، ومې نه کړی. ګوره هغه په دې نیت لاړې توکلې وې. حضرت علی ورته ووایي چې نه، ما چې دی را پرزولې ولالو مې دا د الله دپاره چې الله به خوشحاله شي، د پیغمبر دشمن دی. او چې کله په ما لاړې وتوکلې نو خپل د ځان جذبه راله چې دا خود په ما لاړې وتوکلې راشه اوس یې خامخا حلال کا. نو بیا مې انتقام د خدای دپاره نه شو، د خدای د رسول دپاره نه شو، د ځان دپاره شو چې په ما یې لاړې وتوکلې، نو ځکه مې پرېښود چې د ما دپاره نه شي، د الله دپاره. بل وخت به ګورم را ګورم به ورسره هغه کافر وی او تاسو څه کارونه چې کوئ ګوره معلومیږي دا چې څه کوئ د الله دپاره کوئ، د ځان دپاره نه. کافر خدای په هغې مسلمان کو. نو هر کار چې بنده کوي، دا موږ ته یو مثال مخکې نه پروت دی، هر کار چې کوې د نیکۍ کار به هم د نیکۍ وي، نو هغې کې نیت د الله د رضا کوه، اجر به میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا لته، او د تبوک غزا داسې وه چې ډېر لرې سفر و، د روم یو بادشاه هرقل د هغه سره مقابله وه. تقریبا اوس هم تبوک تقریبا د مدینې منورې نه 1000 کیلومیټر نه زیات دی، ډېر لوی سفر دی، سخته ګرمي وه،
او دا پروپیګنډه راله چې د روم بادشاه هرقل را روان دی په مدینه منوره حمله کوي. نو بس رسول الله مبارک ورپسې ووته. پیغمبر مبارک خو اشجع الناس په ټولو خلکو بهادر انسان. صحابو ته دی چې مونږ ورپسې ځو. دا داسې وخت و چې ګرمي م ډېره وه، دا داسې وخت و چې کجورې م پخې وې، او صحابو ته پته ده چې دا خو زمونږ کال پس فصلي، او که مونږ تبوک له لاړو راځو دا خو بلا میاشت نه زیات مزل به پتلو راتلو لګي، نو کجورې به غونډې دوړېدلې ختمې به. څاروي م کم و. دا هغه غذا وه چې رسول الله مبارک په هغې کې د صحابو نه چنده غوښتې وه. لاړ نبی علیه السلام تبوکه پورې ورسېد. هغه کافر باندې خدای روب واچو چې مونږ خو ویله په مدینه ځو حمله کوو. ډېر لوی هغه د روم داسې طاقت و لکه یو سپر طاقت چې ورته دې زمانه کې وی. خو چې رسول الله مبارک تبوکه پورې لاړ په هغه یاره پرېوته رونوت. حضور پاک بیا واپس راغی. په لاره څه وی؟ او وی ان بالمدینة اقواما، په مدینه منوره کې بعضې خلک دي مونږ سره جنګ له نه دي راغلی، دې سفر کې نه دي راغلی. ما تسیرون سیرا ولا ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا معکم. وی تاسو چې څومره سفر وکړه په دې سفر کې په ثواب کې د سره شریک دي. تاسو چې څومره په دې غرونو درو کې وګرځېد او سخت سفر مو وکړو هم په ثواب کې تاسو سره شریک دي. صحابه وی په مدینه کې دی، هم بالمدینه، مدینه کې دي مونږ خو تباه شو. پیاده مزلې مو وکړې، په یو څاروي باندې به درې کسان سوارو، څلور کسان، څه به پیاده روانو، څه په څاروي سوارو، څلور کسان به نمبر و، دو په سوارو، دو داسې روانو، دوه به سوارو، یو به داسې روانو. مونږ خو برباد شو. مونږ خو په ګرمۍ کې بلا مزل وکړه، مونږ خو تنګ دې تېرې کړې، لوږې م تېرې کړې، مونږ نه خو باغونه میوې غونډې ودوړېدې. مونږ خو 1000 کیلومیټر نه زیات سفر د یو طرف نه وکړو د بل طرف نه وکړو، او هغې په مدینه کې دي او مونږ سره په ثواب کې شریک دي. رسول الله مبارک وی او ولې؟ بالکل وی ولې؟ وی حبسهم العذر، د هغې نیت و راتلل، خو د عذر د وجې نه بند شوي دي رانله. وره دې ته وایي نیت برابر. نیت یې و چې ځو معذور او غریبانه، څوک بیماران، څوک پکې په سترګو ړانده، څوک پکې بوډاګانو، چاته نور څه مجبوری وې، هغه عذر د وجې نه دې سفر کې لا نړل ثواب کې شریک. غمارونو اصل سیز دقه دی، نیت کوه. نیت کوه چې زه به که خیر انشاءالله جومات ته ځم، په لاره چې څومره خلک یي سلام به پې کوم، السلام علیکم ورحمت الله، سلام به اچوم، په ښي طرف به ځم، واپس به بیا په ښي طرف راځم، او جومات ته چې ځم خیخ به مخکې دننه کوم، او هغه دعا به م ویم اللهم افتح لي ابواب رحمتک، او په رسول الله مبارک به درود شریف هم ویم. او بیا چې جومات ته ننوځم یو 2 رکعته یا یو 4 رکعته نفل بم کوم، او بیا به جومات کې د مانځه انتظار هم کوم، په خلکو به سلام هم اچوم، داړه کې راول، په خولې مو وایي پړه کې راوله. که وخت و لږ د نفلي اعتکاف نیت به هم پکې وکړم چې تر څو جومات کې هم زما اعتکاف، او بیا به پس لومبي صف کې کوشش کوم چې ودرېږم، امام نخي طرف ته به ودرېږم، چاته به ضرر هم نه رسو، مثلا ذکر به مکم، تلاوت به مکم، او واپس چې د جومات نه روزم نو بیا به ګسه خپره وباسم، هغه خپله دعا به ویم اللهم انی اسألک من فضلک، او درود شریف به م ویم، او بیا چې راځم په خلکو به سلام اچوم، کور ته به راځم، خو چې ووتې په لاره اړو سوکونه سلام دې اړو وانچه، او چې جومات ته ورلې نو به جمع تیاره وه، دا چې ستا کوم سوچونه یو هم پوره نه شو، جمع تیاره وه ودرېدې، د دې ټولو نیتونو ثواب بدله خدای په کتاب کې ولیکي. ولې تا نیت کړی دی، انما لامرئ ما نوی، انسان چې کم نیتونه کړي دي حقه اجر او حقه ثواب له خدای ورکوي. امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی کیمیای سعادت دی، خلکو سره شته، هغې کې یو واقع لیکلی و یو سړی په لاره باندې روان دی، زمانه د قحط ته، خلک اوږې دي، ډوډۍ نشته، ډېر لوی قحط دی، دی په لاره روان دی او په یو
شاړه علاقه کې دلته د شګو یو ډیرې دی، لوی ډیرې دی د شګو، داسې اوچت ډیرې دی، داسې لکه د غر غوندې د غونډۍ غوندې ډیرې دی. د دې اړه کې وي یاره ارمان که داسې ډیرې زما وې د غنمو، دا خو د شګو دی، خو که دا ډیرې زما وې د غنمو، نو پروردګاره شپه به نه وه راغلې چې ما به ټول د خدای په لار کې ویشل. ارمان چې وې نو شپه به نه وه راغلې چې ما به مسکینانو لم ورکړو، ما به کونډو لم، ما یتیمانانو له او ما غریبانانو له، ما به دا ډیرې په یو ورځ کې په دا نیمه ورځ کې خیرات کړی. ارمان نو څه نشته چې راغې خپل کور ته. ګوره امام غزالي لیکلي نو دا هغې علا وطن چې خپل کم پیغمبرو، پخوا پیغمبران به ډېر وو، د هر علاقې به ځان له پیغمبرو تقریبا، هغه پیغمبر ته الله وحی وکړه، وی دغه سړي ته ووایه چې دا تا کم ارمان وکړه چې که دا د شګو ډیرې زما وې د غنمو، نو ما د غلې نو ما به غونډ خیرات کړی، ورته ووایه چې د دغه غټ ډیري د غنمو د خیرات ثواب مې درته په عملنامه کې ولیکي. زمارونو الله خو د خپلو بندګانو له موقع ګوري چې زما د بندګان زما د پاره څه کوي که نه، الله په دې خوشحالي کې د الله زموږ خیراتونو ته څه ضرورت دی، د الله زموږ منځونو ته څه ضرورت دی. الله په دې خوشحالېږي چې آیا بنده پړه کې ما سره مینه لري که نه لري، آیا دا بنده د زړه نه ما خوشحالي او که ما نه خوشحالی. د زړه نه به زما رونو هر عمل چې کوې د زړه نه د الله رضا پاس چې د عمل کوم چې مانه الله خوشحاله شي. او که دا دې وې که یاره دورېږه دا تسبیح د خلکو مخ کې اړم چې دا خلک وو چې ډېر لوی عبادت ګزار، او دا شونډې د خلکو مخ کې اړقومه، هسې اړقومه، هسې نه کوم عبادت، خو دا خلک راته وګوري. نو ګورې یاد ساته دنیا کې دیم خلک وي مړه داسې ریاکار، دنیا کې خلک هم ته ته خو وایې چې ما ته به خلک وایي چې دا ډېر عبادت ګزار دی، خو یقین کوه چې په دنیا کې به هم د خلک درته ریاکار وي، مړه داسې ریاکار دی لرې که سړی. اوسه پورې تسبیح جیب کې نیولې خو چې مونږ یې ولیدو نو راویې ویستې، اوسه پورې شونډې غلې وې خو چې زه ولیدم نو شونډې شروع کړې، اوسه پورې جومات کې ناستو هسې نه کول خو چې زه ولیدم نو پاسېده. نو زما وروڼو الله دپاره کار کوي. یا من یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، صرف د الله دپاره خپل عمل کوي او خپل رب خوشحاله وي. او چې رب در نه خوشحاله شو ته کوې زه دې له کوم چې خلک خوشحاله شي او خلک ووایي چې دا عبادت ګزار دی. نه نه، چې الله خوشحاله شو نو د بندګانو ګوره د نیکانو په زړه کې مینه در سره خدای دی، هغه مقصد خدای درته پوره کوي، هغه مقصد دی الله پاک حاصلوي خو چې د الله دپاره وي. صحابه کرامو په مسجد قبا کې به مونځ کوه، منافقین هم مدینه شریفه کې اوسېدل. منافق چې کوم عمل کوي هغه د خدای دپاره نه کوي، د ریا دپاره کوي. مدینه کې منافقین اوسېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله وی د الله رسوله مونږ له اجازت راکړه مونږ یو جومات جوړو. هلکه دا قبا جومات چې دی یاره صاحب لږ مونږ نه بیرته زمونږ بعضې بوډاګان دی نشي تللی، بعضې معذورین دی نشي تللی. هغه وخت به زنانه هم راتلې او شاته به په صف کې ولاړې وي، زمونږ زنانه دی هلته نشي تللی. نو که تا مونږ له اجازت راکړه نو مونږ به د خپل د محله کې ځان له یو خپل رکوټې جومات جوړ کړو. نو زه به ته به هم کله کله راځې مونږ ته به پکې درسونه کې مونږ به هم پکې کوو، زنانه به هم کوي، ماشومان به هم راځي، بوډاګان به هم راځي، جمع به د چا نه پاتې کېږي. حضور پاک ورته اجازت ورکړي. د هغوی څه سوچو، هغوی وی دا جومات جوړو په دې کې موږ خپل د مسلمانانو خلاف میټینګونه کوو. هغوی خو ایمان نو پړه کې منافقینو. رسول الله مبارک چې جهاد له لاړه واپس راته نو الله ورته وحی راولېږل، وی دغه جومات ګورې زما دپاره دوی نه دی جوړ کړ، زما د رضا دپاره دا جومات نه دی جوړی، دې ته مسجد ضرار وی، د دې دپاره جوړ کړي چې د مسلمان خلاف پکې میټینګونه وکړي او مسلمانانو ته ضرر ورسوي، چې واپس لاړ شي چې دا تیږه تیږه وغورځوه. حضور پاک چې واپس راغی قرآن شریف کې الله ذکر کړی
چې واپس راغی بس ورغی په هغه جومات باندې جومات یې غونډ ونړو او ټوکړې ټوکړې یې کړو ختم یې کوي دغه مسجد قبا ته راځه وره جومات جوړو څونه نیک عمل دی لیکن نیت یې د خدای دپاره نو نیت یې د مسلمان د ضرر دپاره نو قرآن شریف کې الله آیت پیغمبر مبارک ته ورولېږه هغه جومات یې پې ونړو د فتح د مکې نه مخکې یو صحابي دی حضرت حاتب ابن ابي بلتعه حضور پاک د مکې د فتح اراده وکړه چې زو په مکه حمله کو چې مکه او بیت الله فتح شي خو صحابه ته وی چې دا خبره په پټه ساته اوس هم دا قانون دی چې دشمن په دشمن حمله کوي دشمن نه خبره بیا خو دشمن درته ځان تیاری یو صحابي دی بخاری شریف کې راځي حاتب یې نوم دی حاتب ابن ابي بلتعه هغه یو خط ولیک او خط یو قافله تله د مکې نه مدینې ته هغې کې یو ښځې له پیسې ورکړې وایي دا خط به وال او دا به پټ وړې او د مکې چې کوم مشر دی هغه وخت حضرت ابو سفیان رضی الله عنه لا مسلمان شوی نه دا به یو څه د ابو سفیان له به پټ ورکړي چې دا حاتب راکړی هغې دا چلو که او ګورې ډېر پټ چې څوک دنه خبر نشي هغې هغه خط دا کمسی چې ښځه کوي که نه داسې پړې غوندې ته جوړی نو هغې کې دننه اوده هغې کې پټ او بیا هغه کمسی له غوټه ورکړه او لاندې بډه کې ومنډله خو چې قافله روانه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک اطلاع ورکړه چې یو خط دی او روان دی یو قافله کې ښځې سره دی او که دا خط فورا رانیسه ولې که دا خط ورسېد د مکې کافرانو ته نو هغوی درته ځان تیاری هغوی به د ګیر چاپې نه طایف نه بنو بکر او ګیر چاپېره چې کم کافر دی درته راغواړي نو بیا به رسره ګورې قصه ګرانه شي حمله خو پټه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه دی ته ویلار شي او پلانکي ځای کې به یو ښځه روانې او دا نمونه شکل دی د ښځې شکل متعلق خولی دا نمونه د هغه ښځې شکل او هغې سره یو خط دی خط به ترې راوالی او راځی به دا شاه سوارانو دی پاسونو سواره شو منډې 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 هغه ځای ته ورسېد قافلې ته ورسېدل قافلې ته یې ودروله هغې ودرېده چې ودرېده هغه ښځه پکې راووته یو ته یې وکتل وی بلکل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته د کومې ښځې نوم ذکر کړی د هغه ښځه وی راوباسه خط هات الکتاب خط راو ای ما معي کتاب ما سره خط نشته ورته یې راوباس وی نشته دغه زما سامان دغه جیبونه ما سره خط کم دی دی را روان شو چې را روان شو دا یو دی بل ته وی لکه ښځه همغه ده که نه ده و یو ښځه خو همغه ده نو وی حضور پاک خو دروغ نه وی ځای چې وردو لږ دباوه وي بیا واپسې ورغله وی راوباسه خط تاسو ته خو ما ووایي چې خط را سره نشته وی لنجردن کې جامې ده نه وباسو بربنډولی نه یو دباو یې وله ورکاو جامې در نه وباسو پرېږدو دې نه پوره دې لټو اول نه اخره پورې او موږ ته خپل پیغمبر ویلی دی چې خط تا سره دی استاد شکل صورت یې راته ویلی دی تا سره خط دی بس هغه چې پوه شوه چې اوس خو فلما رأت الجد حدیث کې راځي چې دا خو نه مانه پرېږدي نو د بډې نه یې کمسی راوویست کمسی اوس پړده او خط یې ترې راوویسته وایي دا خط صحابو خط رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوړ چې خط یې څنګه راوړو خط یې اوس پړده نو خط د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د طرف نو او د مکې مشرکانو ته یې لیکلي چې مسلمانان هغه ختم هغه یو عجیبه لیکلي هم یو دمکي غوندې وه چې مسلمانان در روان دي او حمله در باندې کوي او دا خو لا پیغمبر علیه السلام سره ډېر خلک دي لږ نه ډېر که دی یوازې درشي نو الله به ورسره مدد کوي فانظروا لانفسکم ځان لو سوچ کوئ اوهو حضور پاک حاتب راوغوښته راشد حضرت عمر او صحابه کرام ناست دي ما هذا داسې دي حاتب تا زموږ جاسوسي وکړه خط دې ولېږه د مکې کافرانو ته ته خو لوی مسله دې راته جوړه کړه که دا خط شکر دی چې الله ما ته وحی راولېږله او دا خط زموږ ګوتو له واپس راغی یعنې که دا د مکې کافرانو ته رسېدلی هغوی به ښه مضبوط تیارې راته کړې
او لوی جنگ بشه په دشمن خو چې حمله کوي دشمن به نه خبرې دا دې څه وکړه دا خو ته جاسوسي وکړه د کافر دپاره او د شریعت قانون زمارونو څه دی دا یوازې شریعت قانون نه دا د ټولې دنیا قانون دی چې د جاسوس سزا مرګ کم انسان چې کافر له د مسلمانانو په ملک کې جاسوسي کوي هم مرګ دی او چې کم هلته کافرانو له د بل کوي هم ګورې هغې وایي دته به هغې وایي دا خطرناک جرم دی ډېر لوی جرم رسول الله صلی الله چې دا خبره وکړه حضرت عمر خو صاحب بهادر انسان دی او تیار تابعدار ناست وی دعني یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق ما پرېږده چې د دې منافق دا سر دلته وسوه دا سټ دی وه حضور پاک عمر ته یې تلک په خلاص دا اول دنه معلومات اخلم هغه ورته څه وی هغه وی د الله رسوله قسم په الله که زه منافق یم قسم د الله په ذات که مې ایمان پرېښی قسم د الله په ذات که زما د کافرو سره مینې دا خط ما لیکلی دی په یو سوچ ستا چې څومره ملګري دلته په مدینه کې دي دا خو د صحابو هجرت وکړو د چا ښځې هلته دي د چا بچي هلته دي د چا تربوران هلته دي نو قومونه یې شته د هغې په قوم د هغې هغه بال بچ یا چې کوم څه پاتې دی محفوظ تا چې څومره صحابه دي زه د بار نه راغلیم په مکه کې ښځه مې ده بچي مې په مکه کې ما دا خط په دې وجه ولېږه چې که کافرانو ته پته ولګي چې مسلمانان دا روان دي نو ستا د دې صحابو چې هلته څوک پاتې دي هغوی قومونه دي هغه محفوظ دي څوک ورته غږ نه شي کولی او زما دا ښځه بچي را لمړه نه کړي اوهو د حاتم بچي دلته دي او دی به مسلمانانو کې راځي په موږ به حمله کوي زما هغه ښځه دا بچي مې دی را لمړه نه کړي زما قوم نشته په مکه کې زه د باره راغلی سړی ما په هغې یو احسان ورړه چې زما یو احسان به په هغې ور وړي چې د یاره که د حاتم بچي او ښځه او هر څه دلته دي او دې هلته مسلمانانو سره دی یاره یو ښېګړی را سره وکړه او زموږ ته یو خط راولېږه د مسلمانانو یو جاسوسي را وکړه وایي دا مې په دې سوچ لېږلی دی چې زما ښځه او بچي هلته بچ شي دا مې نه وی لېږلی ممکن ده زما ښځه بچي را لمړه نه کړي زه د باره راغلی کس یم مهاجر یم په مکه کې ښځه بچي مې مهاجرین دي را لمړه نه بیا حضرت عمر پاسې سترګې سرې دي الله رسوله پرې مې ده چې دا سټ دي ووام حضور پاک عمر ته عمر په قلار شي او بیا څه وایي صدقه حاتم ټیک ویلی دا غریب نیت ټیک او نیت یې څو برابر کار خو برابر نو ذو جهتین دیتا وایي ور یاد ساته که کار خرابي نو په ښه نیت نه سمیږي کار خرابي په ښه نیت نه سمیږي خو که یو کار داسې وي چې دوه طرفې وي دوه او تا په هغې کې ښه نیت وکړه نو بس بیا سم شو نو د ده دا کار دوه روخو واله و دوه روخو ده پکې ښه روخ اخیستی دی نو رسول الله مبارک وي پرېږدی حاتم ټیک وی دی غریب مجبوره نو ځکه دا خط ولېږه لیکن قرآن شریف کې الله یترونه یا ایها الذین آمنو لا تخونوا الله یعنې د هغې نه پس به ګورې بیا دا کار نه کوئ ګوره نیت داسې یو عجیبه شی د حضرت امام احمد ابن حنبل په ګوند کې یو لور ابه بره په چت په کوټه باندې سملاستېده او د احمد ابن حنبل او د ده د کوټې چت یو بل سره برابر پخوا د موږ په دې وطن کې به هم داسې خلک وو دا کورونو دا چتونه دا دیوالونه په کورونو د په چتونو نو اکثر ګوره کوټې دیوال به خلک به په بره په چتونو باندې اوسېدل به یو بل سره به د چت نه تلل راتلل پخوا هم دا قصه وه نو دی په چت باندې سملاستېده مخامخ به امام احمد ابن حنبل چت ته راوختو په اخره شپه کې او د الله عبادت به یې او خدای ته به یې ژړا کول دا لور به څه وي ده به یا الله ارمان نو چې داسې د احمد په شان خو زم وي ارمان نو چې د اخره شپه کې زم پاسېدې الله ته ودرېدې او ما الله ته عبادت کو ارمان نو چې دغسې ژړا ما هم خدای ته کول ارمان نو چې دقسې خشته ښکلې د خشوع خضوع مزېدار مونځ ما هم کولې خو الله نشم کول بچي مې ټوله ورځ ورته سټک وه د سار نه تر ماښامه پورې سټک وه ستړی یم الله نشم پاسېد د کټ نه نشم پاسېد
پروردګار. او دې لوارانو دی به پخوا د شپې م کار کو، د شپې به یې ځان ته ډیوه بله کړې وه او لګیا به او خپل کامون په دې وطن کې هم داسې الله. نو زه خو د شپې اولې سو ټوله روز سټک وم نو لاس مې ستړی دی، بل لاس باندې مې کار کړي، دواړه لاسونه مې ستړي پروردګار. پاسېدې نه شمه خدای ټوله ورځ بچي مې دي څه کوم ښځه مې ده که نه کوم زما بچي ښځه به څه خوري الله. ارمان چې دقسې زما هم څه د رزق بندوبست شوی وي او دمه وي او اخره شپه کې زه پاسېدې پروردګاره او تا ته مې ژړا کولې، مونځ مې کو، نفلونه مې کول او داسې اوږد اوږده رکعتونه مې کول. هره شپه چې به دې په ډډه واوړې دا لور او احمد ته به یې وکتل نو دقه سوچ به یې کو. هره شپه چې به په ډډه واوړې راویښ به شو احمد ابن حنبل ولید دقه سوچ به یې کو. لور کاکا مړ یو لوی عالم دی، هغه په خوب کې ولید. دې خوب ته رسول الله مبارک مبشر ویلی دی، مبشرات. هغه ورته وی داسې ښایسته یو باغ دی، یو چمن دی، لور کاکا پکې ګرځي. هغه عالم ورته وی لکه د څنګه په دې چمن کې چکرې لګې او ګرځي، الله د سره څه وکړل؟ وی ما باندې خو الله ډېر لوی فضل وکړ. وی څنګه؟ وی چې څنګه مړ شومه وی فرشتو ته وی چې نیغې بوځئ جنت ته او د احمد ابن حنبل ګاونډی ورسوی. په دنیا کې هم د احمد ابن حنبل ګاونډي او په آخرت کې د امام احمد ابن حنبل ګاونډي یې کا هلته یې ورسوه. دنیا کې هم ګاونډي او په آخرت کې جنت کې هم نیغ بوځئ د هغه ګاونډي یې کې. ما وی الله ما خو فرشتو ته مې وی ما خو دا عمل د احمد غوندې سړی. اوهو صاحب امام احمد ابن حنبل خو د رسول الله مبارک د لسو لکو احادیثو حافظ، لس لکه او هغه د هغه ځان له یو تاریخ دی که مقرره له درته به ویمه چې هغه د الله د دین دپاره څومره لوی تکلیفونه تیر کړي. هغه خو دومره غټ تکلیف د قرآن شریف په یو مسله کې تیر کړی دی، خالص د قرآن شریف په مسله کې دومره غټ تکلیف یې تیر کړی د قرآن شریف په مسله کې چې دورې یې خوړلې دي او بېهوشه شوی دی. او د ډېرو لویو علماو استازو ځکه چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو، دارنګې د هغه په مسلک د دنیا خلک نن سبا دا ټول سعودي او قطر او امارات او بحرین او تقریبا دا ټول د امام احمد ابن حنبل په مذهب. ما څه داسې لوی عمل کړی دی چې تاسو ما بوځئ او د احمد ابن حنبل سره مې په جنت کې یو ځای کوئ. وی تا د هغه د شپې د منځ نیت کړی دی، تمنا او سوچ دی کړی. څومره لویه خبره، ګور څومره معمولي څیز دی الله پې بنده له اجر ورکوي. ځان ساته زما وروره د ریا